نن او وضعیت. نن او وضعیت. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. درنو اوریدونکو، یادونه کوم چې موږ د مسایلو په حق له دومره کوو چې موضوع ټاکو، ملمانه راځي خپل نظریات وایي او خپل تحلیلونه کوي. په نننۍ خبرونه کې موږ د سې یو مسله ټاکلې ده چې کې د شي تاسو ته هم په دې برخه کې ډېر معلومات په برخه شي، که اوسه پورې معلومات نه لري، خو به وي چې خبرونه تر اخره واوري او بیا خپل نظریات څرګند کړي. درنو اوریدونکو، د مرحوم پوهاند حبیب الله تږي د امریکا غږ د پښتو خبرونه د بنسټ خودونکو د علمي آثارو په حق له د سیرندوی ضیاء الحق سره مرکه لرو. سیرندوی ضیاء الحق سینسب په دې برخه کې تحقیق او څېړنه کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ژبپوهنې د څانګې علمي غړي ضیاء الحق سین د پوهاند ډاکټر حبیب الله تږي د آثارو تحلیلي څېړنه کړې ده او ډېر وخت دې باندې کار کړی دی. نن موږ په دې ارتباط سین صاحب را بللې دي چې د پوهاند حبیب الله تږي په آثارو او ژوند باندې رڼا واچي. نو زه وګورم چې پروګرام کې دی یا نه. سیرندوی ضیاء الحق سین صاحب په خیر راغلی. غږ مې اوري؟ ستړي مشي. السلام علیکم، په خیر اوسئ. اغلی زیبا خادم، تاسو د رادیو کارکونکو نن او وضعیت په خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه تاسو ته. ډیر تشکر. اول خو سین صاحب محترم، تاسو ته د دې تحقیقي پروژې د بشپړېدو مبارکي وایم. او دویم، زه زیبا خادم د امریکا غږ د پښتو خبرونه د ټولو همکارانو او د مرحوم تږي د کورنۍ د غړو او دوستانو په نمائندګۍ ستاسو د زیار او زحمت مننه کوم. او همدومره ویم چې منګه په دې باندې ډیر ویاړو او افتخار کوو چې نن د امریکا غږ د پښتو خبرونه د مؤسس د علمي کارونو او ژوند په حق لغږیږو. نو یو لاندې شانتي معلومات چې شته د منګ سره هغه خدای دی چې تګه سه 1400 کال کې د کابل په شیوکیو کې زیږیدل دي. بیا ابتدایي زده کړې عمل ته کړې دي، منځني ښوونځي عمل ته، ثانوي ښوونځي بیا په کابل کې دارالمعلمین کې سره رسولې دي. او دا غینه روسي بیا د لیسانس زده کړې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د ماستري زده کړې کړې دي. د ژبپوهنې په برخه کې بیا د امریکا په مشیګن پوهنتون کې ډاکټرا کړې د غام د ژبپوهنې په برخه کې. نو دغه معلومات شته ده. خو زه غواړم چې چون تاسو په دې برخه کې تحلیل کړی دی او مطالب مو راټول کړی دي، تحقیق مو کړی دی. اول خو دغه ژوند په اړه کې ابتدایي حساب په اړه کې ک نور معلومات لري د ډیر خشي چوریدونکو ته وایي. مهرباني وکړئ سین صاحب محترم. ډیر زیات مننه. اول خو باید دا وایم چې د پوهاند ډاکټر حبیب الله تږي د پټولو پښتنو پټولو خصوصا په ادیبانو باندې حق ته چې د په اثارو ژوند باندې کارو کې چې تر اوسه په خاص کار نه شوی او دا لمړنۍ کارو د پروژې په توګه چې ما په کارو کو یو کلن پروژه کې او پوهان ډاکټر حبیب الله تږي خو هغه څوک چې خپل کورنۍ نه یوازې کسو سي د سیوات خاطر مخه کړي و او د خپل وخت تر ټولو لوی عالم ته جوړ شو. هغه د نوې ژبپوهنې په برخه کې نوې نظریات وړاندې کړل او د نانې خلاف ټول مروج
اثار وننګول هغه د پوهانې په برخه کې هم نوي ادبي مطالعات په برخه کې هغه خپل نظریات وړاندې کړل او د ادبي مطالعات نوي خوای روښانه کړه چې هغه سینسه محترم د مطالعات سینسه محترم د ساسي کاربره کې راځو ډېری پوښتنې دي خو مونږ هم دومره ویل چې کنور معلومات د ژوند په اړه کې وي تاسو سره چې تاسو اضافه کړئ چې خپل کورنۍ کې اوازنه کسو چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او نو د دې کارونو نه علاوه چې په هنه په برخه کې دلته په امریکا کې خپل ډاکټري واخسته او بیا په افغانستان کې د کابل د پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد مو د کوم ځایونو کې چې د کارونه کړی دي بیا کله چې امریکا ته راغی نو په هغه وخت کې د امریکا غاک د پښتو خبرونه بنیاد کې خود د سیاسي او ادبي خبرونو مسؤل او د خبرونو د امریکا غاک د پښتو خبرونو اډیټر او یعنی مسؤل او مدیر او چې ټول شیان به د نظر نه تیریدل او هغه بیا نشریدل نو یا کلان وو چې دلته په امریکا کې وفات شو او هم دلته بیا خاور ته وسپارل شو روح دې خادوي د دین روسه ما سوال دا تاسو نه چې یو اشاره تاسو مخکې وکړه چې د برخه کې ډیر کار نه وشوي تاسو ولې دغه موضوع خو خکړل چې باید د تیګي صاحب په اړه کې مرحوم تیګي په آثار او علمي کارونو تاسو سیرنه وکي او یعنی چې نور ور باندې خبر شي اساسي هغه سو دغه علاقمندي سو لومړی خو زما ته مکلفیت په علومو اکاډمي کې زبات په یو علمي څېړنیز پروژه باندې یو کلن علمي څېړنیز پروژه باندې کار وکم او هغه بشپړ کم بیا د موضوع په انتخاب کې په دې موضوع مخکې کار نه وشوي نوې وا او پوهان ډاکټر حبیب الله تګي د ډېر نوې خبرې کړې وي علمي خبرې کړې وي او د ژبپوهنې په برخه کې په دغه وخت کې په امریکا کې د ماسترۍ او ډاکټرا تر کچې پورې زده کړې کړې وي او دا لومړنۍ کس په پښتو ادبیاتو په پښتو ژبه کې چې د نوې ژبپوهنې او نوې ادبي مطالعاتو خبره مطرح کړه او په صغر د خبرې وکړلې او د وخت ټول پوهانې وننګول البته که زه وایم په پښتو ټولنه کې په لومړي سر کې د پښتو ټولنې هغه فیصلې چې د لیکدود په تړاو شوی وي د هغه وخت کې هغه سره نوې منلې چې اوس پوهان دا تاییدوي چې د خبرې سمې وي نو دا یو ډېر د عالی فکر نمائندګي کوي چې په هغه وخت کې له خلکو سره د دومره اوچت فکر درلوده چې نن خلک دغه ساينه کوي او هغه ډېر کارونه کړیو د خپل ژوند په د پښتو ژبې په تړاو ډېر زیات کارونه کړیو په 1333 کال کې د پښتو ژبې په لومړي ځل باندې رسمیت واخیستو نو هغه په ډېر غټ لاس په دې هغه کې هغه د کمیټې غړی چې پښتو ملي او رسمي ژبه کړه په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې یو بل سوال د ډاکټر حبیب الله تیګي د آثار او علمي څېړنه او تحلیل خوستاسه پروژه و د معلوماتو موږ سره اوس غواړو پوه شو چې په کومه برخه کې د څومره آثار لیکلي دي یو څه اشاره تاسو مخکې وکړه اوس کده سي عمومي نه بلکې د په جزئیات وغږیږي دا ډېر ښه شي سنسه محترم ما خو دا کوم پروژه لیکلې ده د آثار ما په درې برخو ویشلې دي ژبپوهنه ادبپوهنه او متفرقات آثار مې د نور کارونه چې دي ما متفرقات کې کړی د ما اصلي موضوع د ژبپوهنیزو آثار باندې وا او ژبپوهنه د مسلک او د خوخي علمو د لومړنۍ مقاله لغوي څېړنې په نامه د مسلې په دوران کې په 1433 کال کې لیکلې ده او هغه نو وروسته د بیلابېل په لومړنۍ ټوله مقالې د ژبپوهنې په برخه کې لیکلې دي خو په 1440 کال چې د نوې ژبپوهنې او ژبني مسایل هغه نظریات په کابل مجله کې مطرح کړل هغه د ډېر غټ نوم ورکاو ډېر زیات د خلکو نظریه ځان تر واړو په دغه برخه کې د خاص ویل دي سنسه محترم وبخي خبره کې رالويګم په دغه برخه کې د خاص ویل دي چې د ټولو توجه ځان تر واړو او اوسه پورې خلک یادوي
د هغه وخت دا خبرې کولې نو هغه وخت کې د ژبې مطالعه سوا تقلیدي او عنعنوي مطالعه وا د عربي ژبې د ګرامر ډېر زیات تاثیر په پښتو ژبه باندې خورو د لومړنۍ کس چې دا خبره وکړه چې د ژبې مطالعات باید چې څنګه ژبه وي هغه څه وشي د ګرامر له ژبې راوته د نه له ګرامر ژبه لومړی یو خبره دا بل د ژبې او د لیک بدلون خبره دا وکړه د ژبې د لیک بدلون نه ژبه د وېسه جدا باید مطالعه شي او لیک باید جدا مطالعه شي دا دواړه بیل شیان دی دلته مخکې هغه یو ځای هغه کېدل یو غنل کېدل او د لیک بدلون په تړاو هم د خپل نظر څرګند کړی د لیک بدلون هم د ژبې بدلون نه ده همداسې د پښتو ټولنې هغه فیصلې چې د لهجوي فیصلې پکې شوی وي په هغه فیصلو کې د ویل چې د املایي فیصلې نه دی او د لهجوي فیصلې دي تاسو د په املایي فیصلو کې مراولای بل خبره دا چې هغه د غږپوهنې او لیکدود باره کې خبره وکړه چې دا لیک توري چې دي د غږونو نمائندګي کوي دا د غږونو انزورونه دي دا کوم بل شي نه د سیمون وایو یو شی او لیکو بل شي نو څنګه ډول چې لیک ویل کو بس هغه سي انزور شي ځکه چې توري چې دي د आवाज انزوري او د ژبې او ادب باره کې د خبره وکړه لومړی ځلمان دي چې نه ژبه ادب دا نه ادب ژبه دا دواړه بیل شان دي باید جدا ډول باندې مطالعه شي د ژبې منطق خبره وکړه چې ژبې ټول مسایل باید په منطق باندې حل نشي او دا علمي بحث غواړي او علمي غواړي ژبې ګرامر خبره هم دا د لومړي ځل باندې د مطرح کړه دا باسونه د ژبې خدمات پسندي چې ژبې باید په ټول د ته ونګورو چې زر کاله مخکې 2000 کاله مخکې زموږ متونو کې دا کلمه په دې ډول راغلي ده نن هم باید مونږ په دې ډول ومنو چې دا نظریه د علمي دلایل باندې رد کړي ده همداسې د ژبې څخه کولو ته هم ډېر زیات طرفدار نه خو په یو شرط باندې دا ویلي دي چې چرته یو کمیټه جوړ شي او د کمیټې له خوا نه د ژبې لپاره څه کلمات غوړه او عام شي نو هغه وخت کې د معیاري لهجې چې د اوسم پورې پښتو کې ډېر غټ ستونزه ده د تروسه پورې نه دا شوی حل شوی دی وایي پښتو ژبه کې معیاري ژبه نشته او معیاري لهجه نوم ورکوي بیا وایي چې معیاري لهجه باید په خپل اصول باندې انتخاب شي په توافق باندې سره ورسیږي او دا وایي چې تروسه پورې پښتو ژبه کې معیاري لهجه نه وینم همدغه مسایل چې په نوې ژبه ژبني مسایل کې د مطرح کړل او دا کتاب که څه هم موجمه کم او تقریبا 140 مخه کې چاپ شوی ده پښتو ټولنې لخوا په 1915 کال کې د رښتین څخه په سری زبان دي خو د کیفیت لپاره د ډېر فن یا وخن کتاب نمائندګي کولای شي سینسه محترم د پوهان حبیب الله تیږي د اثارو کومه برخه اساس په نظر ډیره غختلې او وخانه او قوي ده ما خو وختلې د ما مخکې ویل چې ما په ژبپوهنې ډپارټمنټ کې دا موضوع ځان ته ورا کړې و ما وخت چې د ژبپوهنې ډپارټمنټ ژبپوهنه باندې ډیر زیات فوکس کوم کارو او د فیلډ او مسلک هم دا شو او کله چې ما بیا په ټول اثر باندې د کار کو نو بل برخه چې ور داخل شوم دوم غته د اثر دومې برخه د شغا د پوهنه وا چې هغه هم ما وکتل نو هغه هم د ژبپوهنې نه کم نه و هغه د په انګلیسي ژبه د مسلې په دوران کې ډیر برلاس او نوې په علوم لاغزینا راکاپی کړیو یې د کړیو او د مسلې په دوران کې بیا چې ماستری وکړ په امریکا کې ډاکټرای وکړه نو هغه د ادبپوهنې او د ژبپوهنې په دواړو برخه کې ډیر برلاس او همداسې په تاریخ په برخه کې ډیر ژور د پښتنو تاریخ لیکل دی چې تقریبا اوس تر اوسه پورې ساره نه لري په هغه کې د مستشرقینو هغه نظریات چې د پښتنو خلاف کړیو او د پسې مستند هغه اثر کتلې دي او هغه ناسم ثابت کړی دي چې پښتانه سامیان یا ایبریان نه دي او د ثابت کړی چې پښتانه آریایان دي ښه یعنی کوم اثر چې تاسو د تیږي صاحب چاپ شوی دي او یا نه دي چاپ شوی دي ټولو برخو کې تاسو یعنی خپل سیرنه کړې د کوشش هم کړې د ولاسمو راوړي دي په عمومي ډول څومره کتابونه د نه پاتې دي چې هغه چاپ دي یو خو تاسو د پښتنو تاریخ ویل دا خو زمونږ په یاد ده صحیح نور مقالې دي که څنګه بازار کې bale نه
د اثار نور ډیر اثار هم شته خو تر اوسه پورې لا چاپ شوی نه دي او سیتی توپارک ورګ دي په لومړي ځل کې ما کله دا موضوع اخیستله نو ماته ډیره تنګ او وړه ښکارېدله په دې باندې چې ما د اثارو سره کچاره مې پوښتنه هم کوله پوهانو نه ډیر خلک د اثارو سره د دوه درې اثارو سره بلد وو یو هغه نوې ژبپوهنه ژبني مسایل یو د پښتانه یو د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري ډاکټر صاحب ته خلک په دغه درې اثارو باندې اوس چاپ شوی دي او بازار کې خلکو ته ډیر ترلاسه کیږي نو په دغه باندې پیژنده او نور خلکو ته معلومات نو ځکه په دې باندې کار به خینو شوی خو کله چې ما په دې باندې څېړنه شروع کړه او بیلابل ماخذونه مې په دې پسې وکتل او د کورنۍ سره پاړې کې شوم او همداسې کابل پوهنتون کتابتون د علومو اکاډمي کتابتون د کابل مجلې بیلابل غړې مې په دې پسې وکتل د وګمې مجلې ادب مجلې نو ما د ډیر اثر ومندل چې هغه ډلې زکه وایم درته دغه نوې ژبپوهنه ژبني مسایل یو دا چاپ شوی دا پښتو او نو پښتو نور ژبه څخه په استناد د وایو کو یادات او ګرامر د ګرامر اف اټلیټکس دا د ذکر د دورې د ډیزرټیشن دا چاپ شوی د افغانستان د علومو اکاډمي څخه په 1950 کال کې زیار صاحب په سریزه لیکل دا د پښتو ژبې ریفرنس ګرامر د ژبپوهنې په برخه اساس تاسو ته وایم اوس هغه دا په امریکا کې چاپ شوی دا د ریفرنس ګرامر اف پښتو او پښتو خبرې دا د درسي کتابونو چې په امریکا کې چاپ شوی ابتدایي پښتو ثانوي پښتو قرات پښتو انګلیسي قاموس او د आवाज په نامه یو ژباړه د ژبه خپل سر ته پرېږدي د دا یو ژباړه د کړي تقریبا 200 مخکې ژبپوهنې ژباړه ده او تقریبا 50 د ژبې او د لیک په برخه کې بیلابېل مقالې ما د پوهان تګي صاحب مونډلې دي او دا ټول ما ځان سره سیس کړي او سپیکر روان ده ان شاء الله د راتلونکي کې به د کلیاتو په توګه بازار ته وړاندې شي ډیر مننه تاسو نه سیرندوی سنسب کورم ودان یو بل سوالم د زمازین کراغه وغدا چې د پوهان ډاکټر حبیب الله تیږي آثار کنه چې کومه برخه کې لیکل شوی دي دغه به تفاوت وي یا نه د نورو اثر سره تفاوت لري د مغه وخت زمان څه غټ تفاوت دی بالکل د غټ تفاوت څنګه ما مخکې ویلې چې د عنعنې خلاف د نوې ژبپوهنې خبرې کولې او د نوې ادبي مطالعاتو د پردي خبرې خلاصه کې خپل خبرې هم نه تکرار کړي ډېر کله لیکوالان خپل خبرې بیا په نورو مقالو نورو کتابونو کې تکراري او عین موضوعات وړاندې کوي خو دا کار هیڅ کله نه کړي خپل یو مقاله دوم ځلې چرته نه خبره کړي او خپل یو خبره به زینه تکرار کړي نوې خبرې کوي همیشه او علمي خبرې کوي په دلایل او مستدلل خبرې کوي او دا د اوچت پوهه او علم برکاتو سره دا خبرې کولې د مشرق اسمان کې د مغرب ستوري دغه اثارو کې یو د پوهنیز اثارو کې راځي چې ادبي تذکره ده د هغه مستشرقینو په اړه چې پښتنو په اړه هغه کړیو څېړنې کړې وي د تذکره کې وایي چې د نورو تذکرو په شان یوازې د مستشرقینو اثار او د ژوندلیک نه راوړم زه د هغوی په اثارو باندې خبرې کوم او ما څه کوي د هغوی په اثارو باندې هغه اثارو باندې چې د ژبې او د ادب په اړه کې د پښتو اړه کې هغوی کارونه کړیو هغوی دا تحلیلي یو د ادبي نقد تیوري په اړه کې د ډېر ښه ناچاپ کتاب ده چې اوس لبد مرغ لمن سره نشته اوس دا لمن نورک د خو دغه مقالې متفرقه مقالې ما راټولې کړې دي ان شاء الله دا بل چا په غاڼه چمبال سي او د امدا ډول د خوشحال په باره کې بیلابل سړنې کړې دي خوشحال خان په خټک په باره کې د ادبي تیوري په باره کې ډېر مقالې لري چې د پوهنې برخه مقالې وي او د بابر او د افغانستان په نامه د یو ژباړه ده د بابرنامې څخه هغه هم بعد مرګ لمن سره په لاس کې نشته اوس خو د هیوادمل چې په وینا چې دغه د کورنۍ سره به هغه ویزه کې هغه چې په خپل ژوند له هیوادمل سره دا وعده کړو چې درلګي مودا به چاپ شي د اکشافات لن تاریخ د یو بل ژباړه ده چې دا د یو نیم زر قبل میلاد څخه تر اکشافات تر اثر تقریبا 15 میلادي پیړۍ پورې د رنسانس تر دورې پورې د اکشافات لن تاریخ
د راجباړلې ده او د امدا ډول د پښتنو په اړه بلابل څېړنې کړې دي مقالو په توګه ما یو کتاب هم چاپ شوی ده بلابل برخو کې تقریبا ما د شل اثار موندلې دي مستقل او د سلو څخه پورته علمي څېړنیزې مقالې او د یو تعداد تخلیقي اثار چې هغه کې د شعر او شاعري لاندې کې سیو نور شان راځي ما سره ممدا سین صاحب محترم ما سره ممدا سوالو یو خبره و چې تاسو مخکې ویلې چې هیڅ وخت خپل خبره بیا تکرار کړې نه ده او دا د یو خصوصیت هم دلته په دفتر کې چې د ایډیټر او مضامین د نظر نه تیریدل نو هر شی به چې جمله تکرار وغي باندې بیا کر خراکاګله نو دا به ویل چې بي دا جمله تکرار ده دراغله یو ځل مخکې او ډیر په دقت دا کار کاوه او د او همدغه سي په دې دفتر کې د ډیرو نورو کسانو موجودیت د دې باعث وو چې پښتو ژبه په هغه وخت کې چې په افغانستان روسانو يرغل کړي وو او د دې نه خبرونه کېدي په پښتو ژبه ډیره صفه روانه د دوی د نظر نه تیریده لیکل کېده د دوی د نظر تیریده واغه نشریده او په دې حساب چې ټولو یو باور لرلو او همیشه د رادیو اوریدل دا دغه تیګ صاحب او د نورو مشرانو برکت وو نو منګه په دې باندې ویاړو بیا هم د خبره کوم اوس بیرته راځم دي ته چې تګ صاحب تر کومه حد چې زدا افتخار لرم او دا ویاړ لرم چې په دې دفتر کې کلونه ما دلته چې کار کړي د نظر لاندې وو زه او داسې نور زموږ همکاران زه دا خبره مې اوریدلې وکړه کله به د شعر او شاعري کې چې خبره شو دای بغاګید نو بیا نورو د دفتر همکارانو به ویل چې ته سه بل کوم شعر ویلې ده په دې خبره چې شعر او شاعري مګر ما سره د کوم شعر نشته یا منګه د سه د شعر مجموعه نه دلیدلې کتا سره وی کوم شعر چې شی وی یو اول دا چې غیر دې تحقیق او څېړنه نه خو لیکوالي خبره خو تاسو وکړه د مسلک خبره تاسو وکړه نو د سه نور لیکنې کړې دي یعنی دي کړې دا تحقیقي اړخ تاسو ویلې دا تخلیقي اړخ هم کا بیان کې اوریدونکو ته ډیر خوي چې پوښي چې پوهان حبیب الله ته سره یو شخصیت او څومره علمي قوت درلوده کور مودان ما مخکې ویل چې هغه یو رخص شخصیت همدا ډول چې په مخکې ویل چې په ژبپوهنه او د پوهنه کې کار کړی او په د پوهنه کې په تخلیقي ادبیاتو تخلیقي ادبیاتو دوړو کار کړی دا په تخلیقي ادبیاتو کې د خپل په سپېدې مجله کې د پیښور کې په 1490 کال کې د انزور سید یو پښتني په جواب کې وایي چې ما د پښتو ټولنې څخه د تک تر مهاله د کابل مجلې د کابل پنځم د چراغ له وبخي ان په 1403 کې د په 1415 کې پښتو ټولنې تر غلو په 1403 کې له پښتو ټولنې څخه کابل پنځم ته د ژبپوهنې د تدریس لپاره الته د بس انتقال شو د وی تر هغه وخت پورې ما هم شعر لیکو او هم لاندې کیسې لیکلې د لاندې کیسې د جړ اوربل په نامه یو لاندې کیسې په 1415 کې لومړی درجه ادبي جایزه ګټلې و د اطلاعات او کلتور وزارت د بل کیسې د غرمېلا او د بزګر مرګ چې ما تر اوسه ترلاسه کړې ده د خاين په مور پونم د خاين په مور پونم د ګورګي د لاندې کیسې ژباړه د ما ترلاسه کړې ده او د شاعري په برخه کې په وسنی لیکوال کې بنواسب په حواله باندې لیکل شوی دي چې د شعرونو په متفرق ډول خبره شوی دي او تر اوسه پورې کم چاپی اثر نه لري اما چې مخکې ویل چې د انزور څخه د پښتنې په جواب کې الته د لنډو کې څو خبره کې هم د شاعري ادونه هم کوي تر دې وخت پورې ما هم لنډه کې سلیکل او هم شاعري یعنی مطلب د لاس کله هم لنډه کې سلیکل او هم شاعري او دا به ویل دي چې دا ما په ژوندون مجله او په انیس ورځپاڼه کې خبرولې خو له بده مرغه په علوم اکاډمۍ کې دغه کلونو چې تګي سه بیا ادونه کوي د ژوندون مجله او انیس ورځپاڼه غنې نوي او ما سره کافي وخت نو وخت را سره کوم نو آینده کې کوشش کوم چې هغه ټولې غنې په څو ګورم د افغانستان په ارشیف کې او په عمومي کې ملي کتابتون کې نو دا په څو ګورم استر ور پیدا کما او د اثارو زمینه یو ګرځوم او ټول د کلیات په توګه چاپ شي
دا خو ډیر ښه کار وشي. ډیر مننه تاسو نه. ډیر تشکر. کافي کار مو کړی دی او لکه څنګه چې دی ویلې کار ته د ادامه ورکړي او کلیات به خیر سره یو وخت چاپ شي. امید دی چې زر زر چاپ شي. کدومره د سلنده اشاره وکړي د جړ ور بل سمانه دي کې د اصلي خبره شي دغه ټکه چې د اصلي دی جړ ور بل د جړ ور بل او د غرمېله او د بزګر مرګ د دې دوړو کې سو اصلي موخه د طبقاتي ژوند انځور او د خان او غریب په هغه وخت کې نو د جړ ور بل کې یو کیسه کوي چې د سيو بزګرو ټول عمر هغه ته بازار ته کار کو او په زمي کې خپل خوراک لپاره سند درلودل وس لرګي په خر باندې ور کړي او خار ته وړل او اوریدل او په لار کې به تر تک محل کې هغه غورځیدل او مال ته وفات شوی. دغه یو کسان زوري خو دې کې لومړي ځل باندې تګي سیب د پښتو کې څو رنگ بدل کړي په دې کې سره د دې کې څه ډېر زیات هنریت ور کړي د موجود مضمون ترڅنګ دینه مخکې په مضمون باندې ډېر کار کړي. خو د لومړنۍ کسوسه د پښتو لاندې کې ته هنریت ورکو همدا علت د جړ وربل په نامه لاندې کې که هم ډېر وړه ده خو د اطلاعات او کلتور وزارت له لومړۍ درجه ادبي جایزه ګټلې او د کابل پوهنتون تر ډېر وخت پورې د کابل پوهنتون په درسي کتاب کې ته محصلینو ته ادبیات پوهنځي کې دا تدریس کېدل او د یو بیلګې په توګه راوړل کېدل. تر ډېر پوهانو لیکوالانو د نظرونه چې مارا ټول کړي دي تقریبا 15 پوهان نظرونه د تګي سه په اړه مارا ټول کړي دي د زیار صاحب او شپون صاحب بینوا صاحب ولپت صاحب تقریبا 15 پوهانو مارا ټول کړي دي. هغه ټول کې یو مشترک خبره سیمه پیدا کړله هغه دا کوي چې د کاش کې دا لړۍ نوې پرې کې د لاندې کې سو د لاندې کې سو د لیکلو ډیر زیات توی هنر درلود چې هغه په بل څه کې نه لیدل کیږي او همدا وایي په یو کې سه د ځان د سي اتل ثابت کړي د لاندې کې سو د لیکلو نو کډېری لیکلې وې bale یو قصه چې دومره مشهور شو کډېری لیکلې وې نو سبب بالکل ښه او د خاين مرتسی ویلي د ماکسیم ګورکی د کتاب د مقاله د ترجمه ده درست بالکل ښه دا په تلویزیون کې بیا غشوي د ژباړې نه هم فلم هم جوړ شوی او د جړ وربل د لنډ کیسې څخه په خپل هنرونو پونځي کې عکاسي هم شوی د لنډ کیسې اغنا انځور شوی ده. ښه ستاسو کار خو د خیر سره ادامه لري ژوندې اوسې ډیره مننه خدای چې پروګرام تراغلی او د معلومات هم زموږ اوریدونکو ته ورکړل خوشاله شو په دې باندې خو وخت کم دی او د مرحوم تیګي صاحب ډیر حق دی په دې دفتر باندې خصوصا په پښتو سرویس باندې او چې د دې یادونه وکي همیش او قدر او احترام وکي ځکه چې ډیر زیات کار کړی دی او دا موږ چې دلته یو ټول د موږ برکت دی موږ ته ډیر لارښوونې کړې دي. تانه ډیره مننه کوم. نو سرندوی ضیاء الحق سین صاحب تاسو خو د علمي آثارو په حق لغه د خپل سیړنې او تحلیلونه وړاندې کړل چې څومره کار او زحمت یې نستلې ده. موږ په دې امید یو چې افغان ځوانان او ځوانانې د تورته علمي سیړنې وکي او آینده نسل ته د یو لارښود په صفت باندې پاتې شي. ستاسو ډیر کور ودانی کبیا هم کوم جمله پاتې وی غواړي وی ویل لږ وخت پاتې دی مهرباني کور ما بعد خیر وته زماته مبلونه راکړه د کوم باندې ما وخت ویلې چې د خپل ژبه او د مشانو حق ته او چې باید کار ورته وکړو او دغه علمي شخصیتونه چې د پلومړي ځل باندې د نوې خبرې کړې وي او راو برسېره شي او ټولنه ته وړاندې شي. زه هیلمند یم چې د دې خبرې کړې دي د ادب تاریخ لیکلو په برخه کې د وې سیده ادب تاریخ باید ادبي تذکره په شکل ونه لیکل شي چې لبد مرغنن هم ادب تاریخونه زموږ د ادبي تذکرو په شکل لیکل شوی او د ورته خپل تیوري وړاندې کړې دي هم د ادب تیوري په اړه کې کدا آثار چاپ شي او لستونکو ته وړاندې شي نن هم د ټول خبرې نوې دی ورمنګ لپاره په ادبي ژبه او ادبیاتو کې ډېر کټه اخیستل کېدای شي. نو تاسو ډېر زیات مننه کور مو ماته مبلغه راوکړه. خواهش کوم. ډېر مننه سرندوی ضیاء الحق سین صاحب ستاسو کور ودانی او د تیګي صاحب روح دې خاطوي په مخامخه ډېر تشکر. په مخامخه خیر مننه. درنو ریدونکو دا پروګرام هم د پای ته ورسېد. خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. بس روسره شي خپل نظریات څرګند کړئ په مخامخه.